وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. په دې ډول مونږ ښاریان د هغو له حاله خبر کړل تر څو چې خلک وپوهېږي چې د الله وعده رښتینې ده او دا چې د قیامت ساعت به بې له شک شو به نه راشي. ولږ شان پاملرنه وکړئ چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحاب کهفو سره څه وکړای شي. ځینې وویل پر دوی یو دیوال جوړ کړئ یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهېږي. خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو هغو وویل مونږ خو به د دوی په څمڅې باندې یو مسجد یعنې عبادتخانه جوړه کړو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ځینې کسان به ووایي چې هغوی درې تنه وو او څلورم د هغو سپی وو او ځینې نور به ووایي چې پنځه وو او شپږم د هغو سپی وو. دا ټولې بې ځایه د بې خبرۍ ویناوې دي. ځینې نور خلک وایي چې وو او اتم د هغو سپی وو. ووایه زما رب ښه پوهېږي چې هغوی څو تنه وو. لږو کسانو ته د هغو صحیح شمېر معلوم دی. نو ته له سطحي خبرې زیات د هغو د شمېر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه او مو د هغو په باب له چا نه څه پوښتنه کوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. او یو شي ته مه وایه چې زه به هغه سبا کوم مګر دا چې ورسره ور زیات کړي ووایه انشاء الله یعنې که د الله خوښه وه. که په هیره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لوري ماته لارښوونه وکړي. د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشانه 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 25 آیت څخه اورئ. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هغوی په خپل سمڅه کې 300 شمسي کاله پاتې شول یعنی د اصحاب کهف حساب په شمسي کالونو باندې وو او د قمري کال په حساب دوی 9 کاله زیات کړل یعنی چې هغه د دواړو حسابونو ترمنځ فرق دی. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. توه الله د هغو د استوګنې په موده ډېر ښه پوهېږي. د آسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات همغه ته معلوم دي. هغه څومره ښه لیدونکی او اوریدونکی دی. د ځمکې او آسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. واتل ما اوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اے محمد ستاسو د پروردګار له کتاب نه چې څه تاسو وحی کړی شوی دی هغه چې څنګه دی همغه څه واوروه.
د هغه په کلام کې بدلون نشته او تل دنه پرته د پناه ځای نشي موندلی